بسم الله الرحمن الرحیم. نن په د CSS په 12م لیکچر باندې کار کوو او په دې 12م لیکچر کې به نن موږ په لینک باندې بحث وکړو. نو لینک چې ده، لینک نه هدف هغه انچور الیمنت ده کوم چې موږ د هغه په اساس باندې کولی شو چې یو لینک د یو صفحې سره جوړ کړو. نو دغه لینک چې د یو صفحې سره جوړیږي یا د یوې برخې سره جوړیږي، نو دغه لپاره موږ ځینې سیډو کلاسونه کاروو چې بیا تاسو ته وروسته بیا بحث کیږي انشاءالله چې سیډو کلاس څه دی او سیډو الیمنټ څه دي. دا انشاءالله بیا په راتلونکي درسونو کې واضح کیږي. خو دلته د دې لپاره چې په لینک باندې موږ ځینې سټایلونه وکړو یا ځینې ډیزاینونه اپلای کړو، موږ دا زده کوو او دا انشاءالله په دې درس کې کور کیږي. نو راځو لومړی به لینک جوړ کړو. مثلا دا اوس زما سره یو HTML صفحه ده. د HTML صفحه کې زه غواړم چې لینک جوړ کړم، خو د دې لپاره چې دغه لینک لکه منظم راسي زه دا په لیست کې جوړوم. تاسو ته په مخکې درسونو کې ویل شوي وو چې موږ کولی شو چې یو الیمنټ د بل الیمنټ په داخل کې هم جوړ کړو. مثلا موږ یو تصویر غواړو چې جوړ کړو، د ټیبل په داخل کې هم جوړولی شو، یا غواړو چې یو لیست جوړ کړو، لیست د ټیبل په داخل کې هم جوړولی شو، یا غواړو چې یو لینک جوړ کړو، لینک بیا د لیست په داخل کې هم جوړولی شو. همدغه شان زیات الیمنټونه دي چې یو بل په داخل کې جوړېدلی شي. نو د دې لپاره موږ لومړی راځو یو آرډر لیست جوړو او آرډر لیست کې لیست اخلو. نو دې داخل کې زه اوس غواړم چې انچور ټګ جوړ کړم. انچور ټګ لپاره زه href اخلم او د href لپاره به یو لوکیشن انتخاب کړو، یو څه مواد یا څه صفحه یا کوم برخه ورته انتخاب کړو او د دې لپاره به زه نوم ورته ورکړم چې څه شی ده، هوم منو ده مثلا. همدغه شان دا کاپی کوم، بیا پیسټ کوم، بیا کاپی کوم او بیا پیسټ کوم. 3 دانې لیستونه یا 3 دانې لینکونه زما سره شول. صحیح ده. دا فرض مثال about us ده او دا فرض مثال edit ده. صحیح ده. اوس په دې کې زه یو صفحه ورته ورکوم. دلته صفحې او ادرس چې موږ ورته ورکوو، صحیح ده، ځکه د دې لپاره چې کله کله موږ هلته په ویزیټیډ باندې کار کوو. ویزیټیډ کې که چېرته تاسو یو صفحې اصلي ادرس نه وي، نو بیا هغه ویزیټیډ د تاسو سره کار نه کوي، براوزر یې هغه بیا نه مني. جعلي لینک چې ده هغه بیا براوزر ځان سره نه مني. نو دې لپاره ښه ده چې تاسو د صفحې یا د یو ایمیج وي یا چې ورته وایي یو ساحه وي، د هغه دلته ورته ورکوئ، هغه URL باید دلته ورته ورکوئ. صحیح ده. زه مثلا یوې صفحې سره چې زموږ یو وخت کې جوړه کړې وه first.html دا یوه صفحه ده. صحیح ده. همدغه شان دلته هم دا صفحه کوو، راوړو دغه ځای کې هم دا صفحه ورته ورکوو، یا دغه ځای کې یو بله هغه وه زموږ سره coffee.html یو بله صفحه زموږ سره وه، نو د هغې صفحې نوم مې دلته ورته ورکړه. دا خو HTML کار ده، دا موږ په خپل ځای باندې ویلی وو. صحیح ده. نو موږ سره یو چې جوړ څه لینک جوړ څه. اوس راځو زه د دې لپاره سټایل جوړوم. صحیح ده. سټایل لپاره انچور ټګ او هغه سره هغه سیډو کلاس جوړوم. سیډو کلاس کې موږ لومړی په چې باندې کار کوو، لینک باندې کار کوو. لینک د څه لپاره کارول کېږي؟ لینک په عادي حالاتو کې ما ته د لینک ډیزاین معلومیږي. په عادي حالات کې چې زه عادي حالاتو کې د ما د لینک ډیزاین څنګه ده. اوس دا عادي حالاتو کې زما د دغه لینک د کلر مثلا په دې ډول ښکاري، دا انډرلاین ده، دا عادي حالات دي چې هر څوک په اول حالات یا ډیفالت حالات کې دا ویني. اوس که دا حالات زه بدلول غواړم، زه ورته وایم چې د دې کلر ما ته چی که، د دې کلر ما ته ریډ که. صحیح ده. او ټکسټ ډیکوریشن یې چې ده دا ما ته نن که، یعنې هغه مه ورته ورکوه، یا اورلاین که، پاسه خط پرې راوړه. صحیح ده. همدغه شان مختلف نور کمنټونه او بخښئ نور پراپرټیان تاسو څه کولی شئ، دلته ورته اضافه کولی شئ. زه راځم دغه ریفریش کوم. کله چې ریفریش کړم دا وګورئ د دې رنګ چې دا سور کېږي او هغه چې راځي
د انډرلاین چې موږ ورته وایو دا اورلاین راځي، دا خط چې ده دا اورلاین راځي، پاس په هغه باندې راځي، په متن باندې راځي. د یو کلر چې ده د یو کلر چینج نه سو، د دې لپاره چې دا ویزیټډ شوی ده مخکې دې باندې کلیک سوی ده، صحیح ده. نو په دې خاطر باندې دغه دا ستونزه ورکوي. اوس مثلا زه یو بل وایم چې ا اکټیو یا ا ویزیټډ، ا ویزیټډ. دې نه هدف دا ده چې کله کلیک به وسي، یعنی هغه لینک خلاص سي، د لینک د خلاصېدو نه وروسته باید کوم ډول سټایل یا ډیزاین ولري. زه ورته وایم د لینک د خلاصېدو نه وروسته د دې کلر چې ده دې کلر ما ته بیا یلو راکړه، صحیح ده. او همدغه شان ټکسټ ډیکوریشن بیا ما ته چې راکړه لاین تھرو راکړه، یا ځینې نور داسې تاسو شی ورته یادونه کوئ. نو زه راځم دغه اوس ریفریش کوم. کله چې ریفریش کوم ګوره دا یو مخکې له مخکې چې دا زیړ کلر ته واوښت، ځکه دا مخکې نه هغه شوی ده، ویزیټډ شوی ده، یو ځل کتل شوی ده، نو په دې باندې کلیک شوی ده. اوس که زه راسم په هم باندې هم کلیک وکړم، نو دا به وروسته ماته دا هم په زیړ کلر کې او لاین تھرو ښکاري، صحیح ده. کله چې په دې باندې کلیک وکړم نو بیا راسم شاته وګورم دا هم په همغه ډول موږ ته ښکاري، صحیح ده، یعنې په زیړ کلر کې ښکاري، دا هم ویزیټډ شو. همدغه شان زه غواړم چې ا اکټیو فعاله کړم. ا اکټیو چې ده ا اکټیو چې ده دا د دې لپاره کارول کېږي کله چې په لینک باندې ته کلیک کوې باید کوم رقم حالت ولري. زه ورته وایم چې د دې کلر د چې سي بلو شي، صحیح ده. او فونټ سایز چې ده فونټ سایز دی دا مثلا 13 پکسله شي، صحیح ده، فونټ سایز شو. همدغه شان نور تاسې څه ورکولی شئ. زه اوس راځم دغه ریفریش کوم، صحیح ده. کله چې دا ریفریش کوم په یو باندې چې کله کلیک کوم ګوره د کلیک په حالت کې ما لا کلیک په نیولی دی، کلیک په حالت کې دا څنګه ده د فونټ سایز او کلر کې تغییر راغی. کله چې پرېږدم دا ویزیټډ کېږي او نور بیا بیرته همغه ویزیټډ کلر ځان سره انتخابوي. بل زموږ سره چې دا ا ایچ اور ده، چې دا ا ایچ اور چې دا بیخي زیات کارول کېږي. کله چې موږ مینوګانې جوړوو مینوګانو کې هم موږ ا ایچ اور کاروو، یا ځینې نورو کې هم موږ ا ایچ اور ډېر کاروو. مثلا ا ایچ اور دغه ده کله چې زه کرسر راوړم په دې باندې درېږي نو بیا کوم حالات غوره کړي، دې لپاره موږ چې کاروو ا ایچ اور کاروو. فرض مثال زه ورته وایم چې کلر په دې حالات کې چې سي ګرین سي، او ټکسټ سایز یا فونټ سایز چې ده فونټ سایز دی دا ورته وایم چې 25 شي. او بل مثلا ورته وایم چې ټکسټ ډیکوریشن دا د چې دا نن سي، صحیح ده. همدغه شان نور تاسې ورته انتخابولی شئ. اوس که زه راسم دغه ریفریش کو، صحیح ده. کله چې ریفریش شو که زه په کومې باندې درېږم هغه حالات څنګه کېږي، هغه حالات تغییرېږي، صحیح ده. ګورئ کلر هم بدلېږي او سایز کې هم فرق راځي، او ټکسټ ډیکوریشن هم نن ده، په دې باندې کوم ټکسټ ډیکوریشن هم نسته، صحیح ده. یعنې دا بیا چې سو دا د ایچ او ار کار ده. نو لینک کې همدغه 3-4 سیډو کلاسونه موږ وویلې. انشاءالله بیا راتلونکي درس کې بیا هم موږ په سیډو کلاس باندې لږ بحث کوو. نو د نن ورځې لپاره درس همدومره بس ده. د اوس لپاره ښې چارې.